د حنفي دیوبندي ګروپ ټولو مینوالو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګریو د یوه مولانا کلیپ را لېږلی او په دې کلیپ کې مولانا صاحب وایي چې که څوک دا عقیده وساتي چې انبیا اولیاء روحاني حضور کولی شي په بعضې مجالسو کې، دا سړی کافر مشرک مرتد دی. نو د دې جواب یې غوښتی. د کلیپ په جواب کې باید ووایم چې دغه مولانا صاحب په هر وخت کې په خلکو باندې د شرک، د کفر او د ارتداد ټاپې لګوي او د ځان نه د جنت ټیکدار جوړ کړی دی. جنت ته څوک پرېږدي او څوک نه پرېږدي، او بدون د دې نه چې کوم قطعي نصوص پیش کا په تکفیر د یو چا باندې، او بې د دې نه چې کومه حواله د کتابو پیش کا یا د فقهاو پیش کا یا عربي عبارات ووایي، بې د دې نه د ځان نه په خلکو د کفر او د شرک او د ارتداد ټاپې لګوي چې دا د اهل سنت والجماعت عقیده نه ده، دا د خوارجو عقیده ده. راځم جواب ته. دا چې انبیا اولیاء په بعض مجالسو کې روحاني حضور کولی شي، دا بالکل کېدلی شي. د قرآن کریم اول نص درته وایم، رب د کائناتو په صورت سجده 23 آیات کې وایي، فرمایي فلا تکن تمکه یا محمد صلی الله علیه وسلم فی مریت، په شک کې من لقائه، سمانا معناه لا تکن فی شک من لقائک موسی، په دې کې شک مکه چې تا ملاقات موسی علیه السلام سره کړی په لیلة المعراج کې، ته ژوندی وې په حیات دنیوي، هغه ژوندی وه په حیات برزخي باندې، په دې کې ته شک مه کوه. دغه خطابونه درې قسمه دي. یو خطاب داسې وي چې نبي علیه السلام ته خطاب مراد ځینې امت وي، دا د هغې قسم نه دی، ځکه چې نبي علیه السلام په دې کې شک نه وه، ځکه موسی علیه السلام د کتلی وه. نو دا امت ته وایي، لکه نبی علیه السلام تعالی وایي ولا تقل لهما اف، مور پلار ته اف مه وایه. د دغه مور پلار نه و، مراد ځینې امت دی. نو دلته مراد ځینې امت دی چې تاسو شک مه کوئ په دې کې چې نبی علیه السلام د موسی علیه السلام سره ملاقات کړی دی. دا یو روحاني ملاقات وه. او دلته دا تفسیر مظهری د دې لاندې تاسو وګورئ، او تفسیر روح المعانی وګورئ، محمود علوسی صاحب وګورئ، هغه دلته لاندې وایي، په دې بیا دلایل نور پیش کوي. هغه دا دی، عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي، وایي چې زه په لیلة المعراج کې ما موسی علیه السلام ولیدله، دی غنم رنګه وه، لوړه بیایې وه، او همدارنګې مې څوک ولیده ورأیت عیسی رجلا مربوع الخلق الی الحمرة والبیاض، همدارنګې مې عیسی علیه السلام ولیدله. دا روایت پیش کوي. نو دا ملاقات خو روحاني ملاقات دی، هلته روحاني حاضر شوی دی چې نبی علیه السلام لیدلی دی. همدارنګه عبدالله ابن عباس روایت را نقل کوي، وایي موږ د نبی علیه السلام سره تللو، فمررنا بواد فقال ای واد هذا، دا کومه وادي ده؟ نو فقالو دی ورته وویل چې وادي ازرق ده، دا هغه وادي ده. قال نبی علیه السلام کأني انظر الى موسی، زه لکه موسی علیه السلام ګورم دلته، هغه رنګ یې ذکر کا، ویښتان یې ذکر کا، واضحا چې د یې ښې د ګوتې په اذنیه، او دای څرنګه کا اواز په تلبیه باندې کوي. بیا ورسته وایي لاړو ثم سرنا حتى اتينا على الثنيه، په یوه غونډۍ را فقال ایو، نبی علیه السلام ایو ثنیه هذه، دا کومه ده؟ فقالو دی ورته ورشه. فقال نبی علیه السلام بیا وی کأني انظر الى یونس، لکه یونس علیه السلام ته زه چې ګورم، دا په سره اوښه باندې سپور دی او چپنه یې اچولې ده، او په دې وادي تېرېږي او تلبیه وایي. د نبي علیه السلام په سترګو کتلي، د هغې روحاني وجود وه، حضور وه، او د نبي علیه السلام د دنیا په ژوند باندې ژوندی وه. دا دوه روایته. دریم دا دی چې موسی علیه السلام په شپږم اسمان کې لیدلی. ټول علماو دنیا ته معلومه ده چې هغه به ورغی، موسی علیه السلام ورته واپس ورشه، الله ته ورشه، ورته ووایه د منځونه کم کا، ځکه ما خپل امت کتلی دی، نشي کولی. نو دا ملاقات خو ټولې دنیا ته معلوم دی، دا روحاني ملاقات دی. همدارنګه نبي علیه السلام یې هر کله چې زه په لیلة المعراج کې لاړم، رأیت موسی یصلي فی قبره، د په خپل قبر کې مونځ کا. دا روحاني حضور و د موسی علیه السلام. او دا مې څو روایتونه پیش کړل. دوم روایت چې زه درته پیش کوم، دا خو په تایید د دغې آیات کې مې پیش کړل. دوم درته پیش کوم حدیث دا دی، دا مخکې ما حدیث و دا ترجمه کړې وه او مظهري را نقل کړي دي. اوس دوم حدیث درته وایم. نبی علیه السلام من رآني فی المنام فسیراني فی الیقظة، څوک چې ما په خوب کې وګوري هغه به ما بیا په ویښه باندې وګوري. محمود علوسی وایي دلته د فی الیقظة نه څه مراد دی؟ وایي بعضې وایي چې فی الیقظة نه مراد دا دی چې په آخرت کې به یې وګوري. وایي نه، دا تعلیق نه صحیح کېږي، دا شرط دی. من رآني فی المنام، چا چې زه په خوب کې وکتم، په دې شرط چې په خوب کې وکتم، فسیراني فی الیقظة، نو ما به بیا په آخرت کې ګوري، او که په دنیا کې په خوب کې ونه کتم، په آخرت کې مې هم نشي کتای. نو دا ترجمه بالکل صحیح نه ده، دا نه ده صحیح. نو په آخرت کې لیدل مقصود نه دی، مقصود څه دی؟ من رآني فی المنام، چا چې زه په خوب کې وکتم، فسیراني فی الیقظة فی الدنیا، په دنیا کې به مې په ویښو باندې وویني. دا روایت خو تقریبا په سلګونو کتابو را نقل کړی دی. نو دلته هم د دې نه معلومیږي چې نبی علیه السلام په دنیا کې قتل کیږي، په یقظت کې قتل کیږي، روحاني حضور کولی شي په بعضې اوقاتو کې. یو د حاضر او د ناظر عقیده ده، هغه موږ نه تاییدوو، خو کله کله نبی علیه السلام حاضرېدی شي. همدارنګه اولیاء په بعضو مجالسو کې په روحاني شکل باندې حاضرېدلی شي. دا خو مې د قرآن آیات درته ووې، د هغې په ترجمه کې مې حدیث درته ووې، او بیا مې بل حدیث درته ووې چې محمود علوسی وایي چې د دې نه په دنیا کې لیدل مراد دي. دغسې اوس راشم، زه
هغه علما درته ذکر کوم چې هغه په جواز د رؤیت باندې قائل دي. هغه علما چې په جواز د رؤیت باندې قائل دي هغه تقریبا ټول 80 علما دي. 80 علما دي چې په رؤیت چې په دې باندې قائل دي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په دنیا کې په روحاني شکل باندې په یقظت کې لیدل کیږي. نو د دغه یو څو درته وایم 80 علما دي حواله دي ما سره د ټولو شته ټول نشم ذکر کولای صرف یو څو مش نمونه خروار د څلورو مذاهب علما درته ذکر کوم. اول امام غزالی رحمت الله تعالی علیه هغه په قائل دی المنقذ من الضلال صفحه 108. همدارنګه دا ګوري شفیع المسلک دی. همدارنګه مالکی مذهب امام ابن العربی هغه را نقل کړی جلال الدین سیوطی په الحویل الفتاوا کې دوم جلد صفحه 310. او همدارنګه الامام العز بن عبد السلام هغه هم جلال الدین سیوطی صاحب نقل کړی چې هغه هم په قائل دی په رؤیت چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په ویخو باندې لیدل کیږي او حضور کولای شي په مجالسو کې. همدارنګه حنبلی مذهب لوی ولی الله امام عبد القادر جیلانی رحمت الله تعالی علیه هغه هم په دې باندې قائل دی چې روحاني وجود کېدل حضور کېدل شي او نبی علیه الصلاۃ والسلام لیدل کېدل شي. همدارنګه ابن الحاج المالکی چې د مالکی مذهب سره تعلق لري د په خپل کتاب کې دریم صفحه دریم جلد صفحه 194. او همدارنګه امام بدر الدین الحنفی الدمشقی هغه هم په دې باندې قائل دی چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام حضور په بعض مجالسو کې کېدل شي او په ویخه باندې لیدل کېدل شي. همدارنګه امام سراج الدین ابن ملقن هغه په دې باندې قائل دی. او همدارنګه امام شهاب الدین القسطلانی هغه په دې باندې قائل دی وايي نبی علیه الصلاۃ والسلام په بعض مجالسو کې حضور کولای شي. او حواله وروا ارشاد الساری ده لسم جلد صفحه 301. او همدارنګه امام محمد بن یوسف الصالحی الشامی الشافعی هغه هم په سبل الهدى والرشاد فی سیرت خیر العباد کې قائل دی. او همدارنګه عبدالوهاب شرانی شفیع مسلک لوی صوفی دی هغه هم په دې باندې قائل دی. او همدارنګه ابن حجر الهیتمی په قائل دی. الامام تاج الدین السبوکی په قائل دی. او همدارنګه په دې باندې شرف الدین المناوی په قائل دی په فیض القدیر کې شپږم جلد صفحه 122. او همدارنګه نور الدین علی الحلبی ور باندې قائل دی په دې باندې. نو ما درته وایي چې ټول علما سودي ټول علما 80 علما دي د تش په نامه د ما چې نمونه درته واخیستل د لوی علما تش په نامه علما نه دي دا ټول په قائل دي. نو د دې مولانا په نسبت باندې دا ټول مشرکین دي دا ټول مرتدین دي دا ټول جهنميان دي دا ټول په 80 علما دي د یو څو مش نمونه خروار درته ذکر کړل. او بل خبره دا وروا ویخه باندې کتلای نبی علیه الصلاۃ والسلام په ویخه کتلای د 18 علما دي 18 علما د یو څو نمونه درته اخلم چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په ویخه باندې کتلای. امام غزالی رحمت الله تعالی علیه دی البدایه والنهایه 12 جلد صفحه 222 باندې را نقل کړای چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په ویخه باندې کتلای دی. همدارنګه عبدالوهاب الشرانی د شاهنشاه کشمیری صاحب په شرح د بخاری کې را نقل کړی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په ویخه باندې کتلای. او همدارنګه عبدالقادر جیلانی رحمت الله تعالی علیه چې اوس به درته وایم چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په ویخه باندې کتلای دی. همدارنګه ابو العباس قسطلانی نبی علیه الصلاۃ والسلام په ویخه باندې کتلای دی. دا ما درته وویل چې دا یو څو علما مې درته ذکر کړل چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په ویخه کتلای. ټول 18 علما دي کبار علما دي اسلاف علما دي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په ویخه باندې لیدلای دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام مجلس ته په روحاني شکل حاضر شوی دی. دا مې هغه کسان درته وښودل چې هغو کتلی د دې نه به صرف د عبدالقادر جیلاني صاحب مبارک د دغې هغه به درته ذکر کړم واقعات چې څرنګه نبي علیه الصلاة والسلام په ویښه باندې لیدلی وهکا حكايات كده ابن ملقن في طبقات الاولياء ان الشيخ عبد القادر الجيلاني قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم قبل الظهر مخکې د ظهر فقال لي يا بني لما لا تتكلم واي ما خبري وتقرير نشوي کولای زکه وراتوي چې ولې خبرې نه کوي بچیا ما ورته وویل قلت يا اباتا اي پلار جان انا رجل عجمي كيف اتكلم على فصحاء بغداد په فصحاء کې څرنګه خبرې وکم فقال لي افتح فاك خلد اخلاصك ففتحته خلم اخلاصك نو څه وکړ لاړې واچوي سبعا او وزلې د ما په خوله کې لاړې واچوي کا اوس څه وشول ورته ګوره تا نه انبیاو پورې دا خبره خاص نه ده اولیاء هم حاضرېږي ما د انبیاو قصه درته وکړه اوس د اولیاء هم درته وایم هغه هم حاضرېدی شي وقد صلیت الظهر وجلست وحضرني خلق کثیر وایي بیا مونځ مې چې وکړه ډېر خلک راغلل بیا څرنګه شوه بیا په ما روب راغله فرأيت عليا قائما بإزائي حضرت علي مخامخ راته ولاړ دی دغه د اولیاء په مجالسو کې حضور کولی شي فی المجلس فقال راته وویل چې یا بني لما لا تتکلم فقلت ما ورته وویل یا بتا په ما باندې روب راغلی فقال افتح فاکه خوله مې خلاصه کړه نو لاړې راواچوي ستن څو شپږ ځلې ویې ولې ولې وانه چوي وولې قلت لما ولې وانه چې ووره قال ادبا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم ثم توارى عني بیا د ما نه غش ولا غایب شوله دا حضرت علي صاحب حاضر شوی نو د انبیاو حضور دا ته انبیاو پورې خاص نه دی بلکې اولیاء هم په مجالسو کې حاضرېږي لکه حضرت علي صاحب چې حاضر شوی دی او همدارنګه اوس به درته ووایم صرف هغه کتابونه به یو دوه درې درته ذکر کړم تحقیق نشته فقط ټول د ظاهر والا دي نه حواله د قرآن پیش کوي نه د حدیث نه د فقها و عبارات وایي بس فقط دا مشرک یو دی جنتي دی نو ټول جهنميان دي ته وګوره دا کتابونه چې په لیکل شوي لاندې به درته وایم
تنویر الحلقه جلال الدین سیوطی په امکان رؤیت النبي والملکه د جلال الدین سیوطی صاحب لیکلی. همدارنګه تحریر کلام القوم فی امر النبي فی النوم په دې د مستقل کتاب په دې باندې لیکل شوی. همدارنګه الهدیه الرشیدیه فی الاجتماع بالسید البریه والتوجه الى نفس القدسیه دا الشیخ اسماعیل النواب الاحمدی الرشیدی دا لیکلی. نیل الامانی دا هم په دې کې لیکل شوی دی چې نبی علیه الصلاة والسلام په ویښه لیدل کیږي. همدارنګه معجم من رأى رسول الله صلی الله علیه وسلم فی النوم والیقظه دا کتاب لیکل شوی دی. محی الدین الطمعی دغه کتاب دی. ته بس خبرې خلکو ته فتوا ورکوي دا دی او دا دی. رؤیت النبي صلی الله علیه وسلم یقظه دا مستقل کتاب عبدالفتاح بن صلاح لیکلی دی. نو دا هغه کتابونه دي چې په دې لیکل شوي دي چې نبی علیه الصلاة والسلام لیدل کیږي په ویښه. خلاصه د خبر دا ده چې نبی انبیاء علیه الصلاة والسلام اولیاء چې دي دا په بعضو مجالسو کې روحاني حضور کولی شي او لیدل کېدلی شي. په دې کې هیڅ ممانعت نشته، نه دا شرک دی نه دا کفر دی، هیڅ شی نه دی. او څوک چې پیغمبر ته حاضر و ناظر وایي چې په طریقه د دوام حاضري او په طریقه د دوام ناظر دی دا بالکل موږ نه منو. په بعضو مجالسو کې په بعض اوقاتو کې اولیاء او انبیا په روحاني شکل حاضرېږي. دا ملا چې خلکو ته مشرکین وایي نو څوک چې مشرک نه وي بل څوک مشرک ورته وایي دا شرک په ده باندې اعاده کا دی په خپله مشرک ګرځي. او په دې باندې به انشاءالله په لنډو وختو کې زه مستقل کتاب په عربیت کې راوباسم په دې باندې چې نبی علیه الصلاة والسلام او اولیاء په بعضو مجالسو کې یقظتاً په ویښو باندې لیدل کیږي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.